سړی وغواړي چې الله ما خپل دغه عظیم کور جنت ته داخل کړي او زه د جنت میلمه جوړ شم، نو یو څو اسباب دي، په دغه اسبابو به عمل کول غواړي، هله به الله سبحانه وتعالی ما ته جنت راکړي. جنت داسې د چا اجره نه ده، نه داسې اډه ده چې هر سړی راځي او پکې داخلېږي به نه، عمل به چک کېږي. که عمل دې برابر و، عمل دې د معیار موافق و، الله ته قابل د قبول و، ژوند دې د هغه د مرضۍ موافق تېر کړی و، په هغه اسبابو دې عمل کړی چې په قرآن کې او په احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته ذکر کړي چې زه زما د امت خلکو که دا عملونه وکړو، دا اسباب هم اختیار کړه، جنت ته به داخل شي. که په هغه اسبابو دې عمل کړی الله سبحانه وتعالی به درته جنت درکړي. اسباب ډیر دي، تقریبا بعضې علماو 10 پورې ذکر کړي په قرآن او سنت کې چې کوم اسباب د جنت د دخول راغلي 10 پورې ذکر کړي دي. بیا دا 10 هم داسې نه دي، په دې کې هر یو ځان له یو جز دی، یو عمل، بس اوقات یو سبب د 15 عمل راټول کړي. نو د دې د وجه نه زه به کوشش وکم یو څو اعمال به ذکر کم د دې دپاره چې په عمل کې راولي او الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته جنت راکړي. د جنت د دخول دپاره اولنی سبب یو سړی غواړي چې ما الله سبحانه وتعالی جنت ته داخل کړي، اولنی او دویم سبب دا د یو بل سره لازم او ملزوم دي، تړلې شوي دي. اولنی سبب ایمان دی، دویم سبب عمل صالح چې په الله سبحانه وتعالی به ایمان راوړي، د ایمانیاتو چې کومه تقاضا ده هغه به پوره کړي. او بیا داسې نه چې ایمان دې راوړو لا اله الا الله دې وویله بس بیا به تکیه ولګي او عمل به نه کړي، نه، د ایمان سره دویم جز عمل صالح دی، ایمان بالله دی، تصدیق بالقلب دی، دغه شانتي عمل بالجوارح دی، اقرار باللسان دی، د دې ټولو مجموعه ایمان جوړي. نو د ایمان سره دویم شیز چې کوم لازم دی، اکثر قرآن کې الله د یو بل سره یو ځای ذکر کوي، هغې ته ویلی کېږي عمل صالح. نو یو سبب ایمان شو، بل عمل صالح، نیک اعمال به کې. د ایمان راوړلو نه پس به بندگی کې هغه اعمال به کې چې په کوم الله خوشحالېږي، هغه اعمال به کې چې د کومو درته الله ویلي دي، هغه اعمال به کې چې رسول الله درته راښودلي دي. نو هله به تا ته الله سبحانه وتعالی جنت درکوي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او بیا نیک عملونه وکړو، د ایمان نه پس نیک عمل ته متوجه شو. چېرته چې د نیکۍ کارو دا متوجه و، چېرته چې نیک عملو دا پکې حاضر و، نو نیک اعمال یې وکړو. اولئک اصحاب الجنه، الله وایي دا خلک چې دا ایمان یې راوړی او د هغې نه پسې نیک اعمال کړي دي، اصحاب الجنة د جنت خاوندان دي، جنتیان دي، هم فیها خالدون، په دې جنت کې به د همیش دپاره وي. نو جنت د عمل ځای دی، ایمان به راوړي بیا به ورسره اعمال کوي، نو هله به الله سبحانه وتعالی جنت درکوي. دلته د بعضې خلکو په ذهن کې یو اشکال پروت وي چې موږ اعمال وکړو نو بیا خو د الله رحم ته څه ضرورت پاتې نه شو چې یاره الله په موږ رحم وکړي بیا مې جنت ته داخل کړي. نو الله رحم به هلی چې موږ اعمال نه یې کړي الله په خپل رحم جنت ته داخل کړي. داسې ده که نه د بعضې خلکو ته دا اشکال پیدا کېږي. زموږ ډېر ناپوهه مسلمانان په دې غفلت کې پراته دي چې بس الله غفور الرحیم دی، الله به جنت راکړي بس. نه ای زما محترم، د الله د رحم دپاره یو څه سبب یې که نه، د الله رحم به هله راځي چې عمل دې کړی و که نه. دا د منافقینو عقیده ده چې یاره صرف اور صرف د الله په رحم توکل کوي. د مؤمن سړي به دا نظر یو دا عقیده وي چې یاره عمل کوم بیا د الله د رحم امید طلبګار یم او د الله د رحم امید ساتم چې یا الله د دې اعمالو سره په ما رحم وکړه او جنت ته مې داخل کړه. داسې نه چې په دنیا کې مې اعمال هم کړي خو الله را باندې دا رحم ونه کړي چې سره د دې اعمالو باندې ما جنت ته داخل نه کړي، نو دا به څومره د نقصان خبرې.